دوستانو کیش فلو هغه کیش فلو څه ته وایي کیش فلو چې دوه ټایپه دي چې یو ان فلو دی او بل اوټ فلو دی کیش ان فلو کیش اوټ فلو د پیسو راتګ او د پیسو خارج دا په دې معنی کله چې موږ بزنس یا شی شروع کوو بزنس ته پیسې راځي او بزنس ته پیسې ځي هغه څنګه مثال که چېرته موږ یو شی اخلو صحیح ده موږ نه بزنس ته مثلا یا شی اخلو یا مثال موږ سیلري ورکوو یا هم نور لګښتونه راځي صحیح ده یا هم رنټ ورکوو نو موږ نه پیسې وځي نو هغه ته اوټ فلو وایي او کله چې موږ ته هغه موږ خرڅلاو کوو یا هم کوم خدمات وړاندې کوو مشتریانو نه موږ پیسې ترلاسه کوو صحیح ده هغه ته موږ وایو چې کیش انفلو بس دومره زده کړئ مثلا 10,000 روپۍ ما کیش انفلو راغی ما خرڅلاو وکړه یا ما کوم خدمات مې ورکړل او په مقابل کې دلته ما پیسې ما نه خارج شوې هغه د چی لپاره د لپاره چې ما رنټ ورکړ ما نور ماشین آلات واخیسته یا نور شیان واخیسته نو هغه اوټ فلو شو د پیسو تحرکاتو د نقد پیسو یا د کیش تحرکات یا هم هغه تګ و راتګ او بهیر ښه راځو اکاونټ ریسیوبل هغه پیسې چې ته یې مشتریانو ترلاسه کوې اوس یې نه ترلاسه خو وروسته ولې یو څومره تا یو نن دې لکه یو شیان دې مشتری ته ورکړه دغه پیسې به یو هفته بعد درکوم هغه راځي بیا وروسته یو هفته بعد تاسو پیسې درکوي نو دغه پیسې چیرې حساب ته رسېږي اکاونټ ریسیوبل ته در رسېږي اکاونټ پیبل هغه پیسې چې ته خپله بیا ورکړې مثال ته یو شیان د توکو د جوړولو لپاره تاسې خام توکي ته اړتیا لرئ نو په دغه صورت کې تاسې مثال 15,000 روپۍ ډالر باندې تاسې شیان اخیستي دي څیزونه اخیستي دي تر څو چې مثال تاسې پروډکټ جوړ کړئ یا هم د خپل خدماتو لپاره تاسې ویې کاروئ نو په دغه صورت کې دغه پیسې چې ته یې ورکوونکی یې تا ته وځي او ته یې پیسې ورکوې نو په دغه صورت کې دغه پیسې چې ته یې هغه ته ورکوې نن یې نه ورکړې لکه مثلا سبا یا بل سبا هغه سپلایر ته ته یې ورکوې نو په دې صورت کې دغه پیسې څه کوې ته هلته یې رسوې نو چېرته یې رسوې په اکاونټ پیبل کې ځکه تا نه پیسې تلونکی دی نو ځکه موږ وایو اکاونټس پیبل په دغه اکاونټس پیبل کې یا په دغه حساب کې موږ څه کوو هلته لیکو